وَإِذِ اسْتَسْقَى کله چې طلب د اوبو کو موسی علیه السلام لقومه د پاره د خپل قوم فقلنا پس اویلی منگا اضربوها بعصاکا پخپل امسا باندی الحجرا کانئی فانفجرت نوروان شوی منه داغینا 12 عینا دولس چنی قد علم یقینا پیجندلو کلو ناس هر یوی ڈلی مشربهم زید اسکلو کلو خری واشربوا اسکی من رزق الله در رزق اللهنا ولا تعثوا او مگر زی فی الارض پزمک کی مفسدین فساد کون کی وَإِذْ قُلْتُمْ أَوْ كَلَا چِوِلِ تَاسُو یا موسیٰ علیہ السلام لن نصبرا چرے من صبر نشوک ولی علی طعام واحد پخوراکی و قسم باندے یعنی من و سلوہ باندے فدعو لنا نؤغارا زمن دپارا ربکا دخل ربنا یخرج لنا چراو باسی زمن دپارا مما دهاتنا تنبت الارض چرا زرغنی زمکا من بقلها د سبزنا وقفائها د بادرنگنا وفومها او دوغنا وعدسها او دارنگ دال یا مسرور وبصلها او دارنگ پیاز قال اولی موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون الذي آیاتاسو بدلوی غرکوی هاڅ هو ادنا چې هغه معمولی دا کمزور دا بالذي په مقابل دا څه کې هو خیر چې هغه ډېر بهتر ده اهبطوا کتشی مصر یو کارتا فإن لکم بشکا وی باستاسو دا پارا ماها سألتم چی تاسو غواړی وضربت او ټاپ شویو وهلی شویو علیهم پدوی باندی الذلتو ذلت والمسکنتو دارنگی محتاجی وباو وقت شدوی بغضب من الله فغضب دا الله طرفنا ذلك قد وجا بأنهم بشكا دوشيو كانوا يكفرون ودوی چه کفر بکولو بآیات الله پایاتونو دا الله ويقتلون النبيين وجل پیغمبران بغیر الحق ناحقا ذلك بما عصوا دا پدې وجہ چې دوی باندې فرمانی کړي وا وکانو یعتدون او دوی د حدنا تیرې دن کی